ما دا یادي که نه نو چاته به بلکل د تروش مرګري جی دې کې خو څه کمې پیشې نشته سودا خو زه یم چې دغه پوره شوه که نه نه انشاءالله تعالی بالکل به ټیک ټاک یو که بیا هم پکې کمې پیښې نو دغه نږدې ځای دی بیا هم رامنډه کولی شي ښه روغه دا او دا خبره دې م صحیح ده دې ګرمۍ خو ګورې د سیالو کو یار ډېر زیات غلي وکړو یار ګرمي ډېره السلام علیکم وعلیکم السلام لکه خپله یاره ډېره موده السلام علیکم لکه څنګه خیر دی جوړ یې ښه څه پوزیشن دی یاره جوړ الله خیرونه دي دا ډېره موده دې پته ونه لګېده څه پوزیشن دی شکر دی د الله فضل دی یاره بس په منډو تړلو شوي یاره د کور څه منډې ماړه تړلې څه به کې لا داسې جوړ شوي وو الله چې څنګه یې کار مار دی برابر دی د خیره نور خو ته سیټ څنګه دی د الله فضل دی د الله ډېر لوی احسان دی شکر دی شکر دی خپله یاره ټیم دې ډېر نه خرابوم ستا به م شل منډې تړلې په منډه ځو او یو کړک پیالې چای در باندې څکم ښه ده محتوا د ست ځای نه دی بار راته رشکې والا ولاړ دی او میلمانه راته په کور کې ناست دي اوس په منډه کې دا قرض شوه انشاءالله راځو به ګپ هم لګو د خیر او روټۍ ماړه ډېره موده پس راغلی یو لس منټه ټیم موږ له راکړې یو لس اته منټه ګپ شپ ولګو یو خپل ځای دی که نه نو ستا روټۍ زمونږ خپله روټۍ د ستونو ځای دی نه که نه اوس په تادۍ کې ما او انشاءالله زه به بیا راشم دا څو پیسې شو ټول استاد تا نه زه دا یو خو پیسې شرمول مه کوه ته پرېږده زیم راسه چې یو لړنو دا پرېږده کېده زما خبره ته ته واوره که نه سودا زما لږه ماړه پرېږده سوداګانې تا به څه سودایي سړیا جب کې کېده دا پټوه چې بده زما په ځای کې ولاړې نو ډېره مناسب نه ده که نه نو چې ولم را سره نه ځي د دې خدمت موقع خو راکړه که نه ډېره بده خبره ده که نه یا خو دا سړیا بس زورورې د خدای نیکبخته ما سه ایسارېږي ښه په ما مینه دا سودا لږه خیر دی زما ته ډېر پرېږده که نه بس خو ایسارېږي ما سره بس مال اجازت راکړه زما سره بار میلمانه دي ځه خدای دې خو ماله یو لس منټه ټایم څه فارغ شي انشاءالله راځم به سلام علیکم زما د ورور څو روپۍ شو یار ښه جي ښه لکه وروره ته دا کړسانې مکسره وروسته کوه ته د رنګا بنګا حسابونه شو ما ته د دې جوسو پیسې وایي چې څو روپۍ یار یا امیر صاحب تاله لګیم تاله حساب کومه دا به مړه دا وګوره جی دا شوې 8799 روپۍ وروره تا خو سمه سړی پرېښې ده ده ورسه دړی بادام وخوړو خو دغه یو د جوسو بوتل یې وڅکو که نه یار 50 روپۍ واله یروره د هغوی خو کور کې د سنت پروګرام او خو دنیا سودا یوړه او غریب خو تا بیخي خبرې ته نه پرېښودلو او تا د ځان نه صحیح ارسلا خان جوړ کړی دی هغه خو یو لوډر سودا یوړه د خدای مسلمانه خپل یار د خدای د کچالانو ډکې شین اسمان تندر څه ټایم را پرېوتو ورور مې دا به اوس څه کوو یار بس دې کې خو به هېڅ هم نه کېږي بس پیسې راکوه نو مړه موږ یو بیزه خرڅه کړې وه مسلمان او دادا بیمار دی هغه د دوایانو هم دا 500 روپۍ چېرته ما څه خو دقه 500 روپۍ دي نور به دله خیر دی یو څو ورځې پس راوړم صحیح ده زمونږ خو پخپله باندې به ګرایانې لیږو هغه حاجي صاحب له راوړم په وعدې سه به دله راوړم وروره اوس څه وکړم مجبوري ګیر شوم نو زما خو دا اراده نه وه نه وله وروره ها سبا پورې راته صبر وکړه بس دا نورې پیسې را د سبا لیټ نه کړي ښه قرضدار وکړم تا له به راولم سبا نه وانه وړي ښه نه به وړي انشاءالله خدایه پاکه چې اوس به زه د خپل یار ته په کومو سترګو دا ور وام یار ښځې نن خو را باندې ډېر مخکینی یار واوړېدو که نه او داسې زورور شو چې د ټولې سودا پیسې ورکړي اولاده یې م راته وي چې روټۍ در باندې نن خورم اوله به ځان مې څه په وچو زورونو مشران صحیح وایي چې یار ساتي یو ساته خو خانداني وی الله دې وله ډېر عمر ورکړي چې تاسې دونه ښه وکړله ورشه سړیه چا ور وو څوک یې لکه خپله یاره متوایمه
ښځې زما خیل یې متوارالي فروټ یې پسې راغستې چې چېرته خبر شوی چې د خپل یار د بچي سنت دی فروټ یې پسې راولي ورګه چې بیا ولې څه بوتل راوړه مغالګانو ته ویل ورګه لږ صبر وکړه زه وروځم زه بیا سوري ته کښېنو موږ راکېزه ښه فروټ یې راولي زما خیل بله یاره السلام علیکم متوار بله یاره خیر خیر دی څنګه دې رامخه وکړه زما او ستا خو اوس دقه 2 منټه مخکې په بازار کې ملاقات خدای شته د خوله مې هم درته نه سازي خو دا ډېر زیات بیمار دی ورګه زه موټر سایکل نه ما ته وایه نو زه د سره ځم اسپتال ته ما ته یو منټ په دې خبره باندې بالکل نه خفه کېږي خدای شته کو دا خوله مې تاسو ته سازي موټر به راوباسم زه به هم درته لاړ شم که څه ضرورت وي ته ودرېږه زه موټر رابار ما ته غواړي والله که مې درته خوله سازېږي او دا دومره زیات بیمار دی خو د روپۍ درک راسه نه لګېدو او یو ړنده شانتي بیزه وه کورکۍ مې ورله خرڅه کړه خو بس هغه تاسو ته ما ست وکړو نو ما ته دا پته نه وه چې تاسو سودا ډېره ده نو ما خو یې تش بوتل دی نو پیسې وړه خبره ده مړه پیسې خو څه مستایانه ده پیسې خو ورګه ما خو خدای شته ته زور نه ولې به یاره ته داسې څو پیسې واغستې څو کې دي هغوی تقریبا 7,000 څه د پاسه یا خدای پاکه داسې زموږ رور یې مړه چې تا مړه ولې به زموږ رور یاره بل یار داسې په وړو خبرو نه خفه کېږي ته راځه مړه ټیم د روټۍ دی دغه ته راځه حجرې ته راځه دا لازم دوايان لره وایم دوايان راوړم تیاره روټۍ ده که نه متواته ولې داسې نو زګاړې تاسو خفه نه شئ نه ولې به خفه کېږو یاره الله دې باداره یار مهرباني زما دا یادي که نه نو چاته به بالکل د تروش شوملو ستونم بیا ونه کړم پوه شوې